السلام علیکم. خو ګومل ګورو چې تاسو موبایل ام بي زر ختموي او تاسو غواړئ چې د خپل موبایل ام بي محفوظ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته یو داسې د کمال ډکه طریقه دروخایم که دا طریقه تاسو په خپل موبایل کې وکړه نو تاسو کولی شئ چې خپل ام بي زیات ټایم وکړئ. مطلب که تاسو منثلی پیکج وي هغه به تاسو منثلی بیا کار کوي، که تاسو ویکلی پیکج وي هغه به ویکلی کار کوي، تاسو ام بي ډیر زیات ټایم کار کوي هغه به زر نه ختمیږي. دا کومه طریقه ده دا به څنګه موږ په خپل موبایل کې کوو دغه ټوله طریقه درته ښایم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتونې سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. ګومرګرو دا یو داسې اپلیکیشن دی که دا تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دې په مزه سره تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې په یوټیوب باندې انټرنیټ اپ کړئ یا په فیسبوک باندې یا تاسو په موبایل کې چې نورې څومره اپلیکیشنې دي یا ټیک ټاک شو چې هغه تاسو په موبایل کې تاسو له انټرنیټ لپاره استعمالوئ نو تاسو له دې اپلیکیشن په مدد سره کولی شئ چې په هغه ټولو اپلیکیشنو باندې تاسو انټرنیټ اپ کړئ. اوس د دې پیدې څه دي؟ د دې ډېرې زیاتې پیدې دي. مطلب تاسو په کور کې تاسو موبایل څوک راخلي هغه په فیسبوک کوي هغه په یوټیوب کوي نو دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو کولی شئ چې په یوې بټن سره تاسو دلته په یوټیوب باندې انټرنیټ اپ کړئ. که تاسو دا یوه بټن دلته آن کړه نو بیا به تاسو په موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن کار نه کوي. نو که تاسو ملګري یا هر څوک تاسو موبایل راکړي تاسو ام بي ضایع کوي نو تاسو دې اپلیکیشن په مدد سره کولی شئ چې په یوټیوب باندې دلته ام بي اپ کړئ، په فیسبوک باندې اپ کړئ، بیا به صرف تاسو موبایل کې کروم یا دغه شان ویډمټ نور اپلیکیشن به کار کوي. که تاسو غواړئ چې په هغې باندې اپ کوئ په یوټیوب باندې پرېږدئ یا په فیسبوک باندې پرېږدئ نو هغه تاسو هم دلته کولی شئ په دې اپلیکیشن کې. بل د دې اپلیکیشن پیدا دا ده که تاسو په خپل موبایل کې صرف فیسبوک کوئ او تاسو سره د یوټیوب ام بي هم وي نو تاسو ته به خامخا په یوټیوب باندې بار بار نوټیفیکیشن راځي، تاسو ته به هر یو شي راځي یا تاسو نه په غلطۍ کې یوټیوب اوپن شي نو تاسو کولی شئ چې دلته هغه ټولې نوټیفیکیشن هر یو شي چې کوم دی په یو کلیک باندې اپ کړئ. یا تاسو ملګري دي دا درېیمه پیدا ده هغه تاسو سره هاسپاټ کنیکټ کړئ نو تاسو د خپل موبایل نه کولی شئ چې د هغه په موبایل کې په یوټیوب باندې مطلب ام بي اپ کړئ. تاسو به د هغې لپاره څه کوئ؟ تاسو په خپل موبایل کې دلته ام بي په یوټیوب باندې اپ کړئ نو د هغه په موبایل کې به هم بیا یوټیوب کار نه کوي، دې سره به هم تاسو ام بي محفوظ وي. اوس دا اپلیکیشن هم په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوو د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څوک سمبل دا به اوپن کړئ. دلته بره تاسو ته یو بټن شو کېږي، دا بټن چې کله هم تاسو آن کړئ نو تاسو په موبایل کې به دلته بیا دغه ټولې اپلیکیشن باندې تاسو کولی شئ چې انټرنیټ پې اپ کړئ. فسټ اف ال به تاسو دا بټن آن کوئ. مطلب زه غواړم چې په یوټیوب باندې دلته ام بي اپ کړم کار پې پرېږدم، تاسو ته ښکاري دا ما بټن آن کړه. اوس که زه په خپل موبایل کې دغه یوټیوب اپلیکیشن اوپن کوم نو دا بالکل زما په موبایل کې کار نه کوي. تاسو ته ښکاري بره وای فای هم کنیکټ هر یو څیز چې کوم دی کلیر دی او تاسو ته ښکاري دلته یوټیوب بالکل نه اوپن کېږي. که زه اوس واپس لاړ شم او په دغه اپلیکیشن کې دلته د دې یوټیوب دغه بټن واپس اپ کړم، اوس که زما موبایل څوک راخلي که زما سره څوک هاسپاټ کنیکټ کوي که هر څه کوي خو بالکل به زما د یوټیوب ام بي محفوظ وړي هغه به بالکل نه ختمیږي. تاسو ته ښکاري ما بټن دلته اپ کړه، باره مې هم بټن اپ کړه نو تاسو ته ښکاري که زه اوس دلته دغه یوټیوب اپلیکیشن اوپن کړم نو دا به بالکل اوپن کېږي. نو دې اپلیکیشن نه تاسو ډېر زیات غټ کار اخیستلی شئ. تاسو ته ښکاري دلته یوټیوب اپلیکیشن اوپن شو. که تاسو سره څوک هاسپاټ کنیکټ کوي او تاسو نه غواړئ چې مطلب دا زما د فیسبوک ام بي استعمال کړي یا د یوټیوب ام بي استعمال کړي نو تاسو کولی شئ چې په یو کلیک باندې تاسو دلته هغه ته هغه ام بي اپ کړئ. تاسو ته ښکاري دې ځای نه تاسو کولی شئ یا تاسو موبایل تاسو نه څوک اخلي تاسو یا تاسو موبایل چا راته ایښودی وي څوک یې راخلي نو تاسو کولی شئ چې دغه ام بي پې تاسو دې ځای کې نه اپ کړئ. یا تاسو ته بار بار نوټیفیکیشن راځي د یوټیوب فیسبوک یا د بل یو اپلیکیشن د هغه پې تاسو هم دلته اپ کولی شئ خپل ام بي پې محفوظ کولی شئ. ډېر زیات د کمال ټک دی. خو ګوملګرو امید لرم تاسو به د نننۍ ویډیو خوښه شوي. که تاسو دغه رقم ویډیوګانې خوښوي د هغې لپاره زموږ پیج ځان سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضروري شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.